عباس ستانکزي یو ځل بیا د خلکو زړونه وګټل. عباس ستانکزي بیا څه ویلي دي؟ ملګرو، که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن د کابل لپاره د نوي والي د پیژندنې په غونډه کې یو ځل بیا هیواد کې ټولو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینې پر برابرولو ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانکزي په یاده غونډه کې ویل، زده کړې د ملت حق دی او دروازې باید پرانیستل شي. نوموړي د تیر په څیر یو ځل بیا په ټینګار سره ویل چې هیوادونه په علم پرمختګ کوي او اړتیا ده چې هیواد کې د زده کړو زمینه برابره شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال همداراز د غونډه کې ټینګار وکړ چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي څو هیواد له روانو ستونزو او ناخوالو راووځي. نوموړي د سرپرست حکومت پر مسؤلانو هم غږ وکړ چې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي او په وینا یې ولس سره دې نږدې پاتې شي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.